د جرمني هیواد د کولن په ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري دغه نقدي مرستې چې فی کورنۍ ته 1500 افغانۍ په پام کې نیول شوي وي د حامد خیریه بنسټ لخوا د نړۍ له ولسوالۍ څخه په بې ځایه شوو کورنیو وویشل شوې. د حامد خیریه بنسټ مسؤلین وایي په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې تر دې وړاندې د زلزله ځپلو خلکو سره هم اړینې مرستې ترسره کړې وې. هغه مرسته چې د جرمني د کولن په ښار کې د کونړ له کلتوري ټولنې د خوا نه راټوله شوې وه د هېواد داخلي بې ځای شوي مهاجرینو لپاره چې په هغې کې د نړۍ او د بریکوټ دغه شاملو مهاجرین شاملو د شپږ شپېتو کورنیو لپاره د دې هرې کورنۍ لپاره یو نیم زره افغانۍ او د لارې کرایه په نظر کې نیول شوې جمله 9,000 افغانۍ وي او دلته موږ راوړلې او د دې کم د شوراګانو او د دې شاوخوا د سپین ږیرو په حضور باندې دغه شپږ شپېتو کورنۍ د توزیع کړلې. بل پلو د نړۍ ولسوالۍ څخه را بې ځایه شوو کورنیو غړي د دغه مرستو مننه کوي او په ورته مرستو ټینګار کوي. د کونړ د کلتوري د ټولنې نه زموږ یو جهان مننه چې دا موږ سره مرسته کوي که نور هم څوک هم موږ سره د مرسته وکړي که هر هېواد موږ ولې چې مرسته دغه یو اړتیا لرو چې اړتیا نه لرو د دې شو کې موږ شپې نه کولی او که نور هم چې څوک زموږ د غږ دی واوري دې خلکو سره مرسته وکړي. دا اوسنۍ مرسته چې دا زموږ دپاره ډېره اړینه وه ځکه چې موږ بېرته داسې دومره څه ځان ته نه لرل دومره مواد هم نه لرل چې بېرته خپلو کلو ته هغه ولسوالیو ته بېرته بستانه شوی وې نو دا مرسته چې د خارج نه کوم ورور کړې ده الله دې ورله ډېر اجر ورکړي. د یادولو وړ ده تر دې وړاندې هم ولایتي ادارې او نورو خیریه بنسټونو او کلتوري ټولنو لخوا له همدې بې ځایه شوو کورنیو سره بېلابېلې مرستې ترسره شوې وي.